سلام علیکم ملګرو. ملګرو تاسو هم د غلو څخه په تشویش کې یاستئ چې هغوی ستاسې موبایل پټوي، نو تاسو به بیرته څنګه پیدا کوئ؟ نو دا ډېره اسانه طریقه ده. نو کله چې غله ستاسې موبایل پټوي دوه کارونه کوي. یو خو لومړی کې ایروپلین موډ کوي او دویم دا چې بیا له هغې نه وروسته یې ګل کوي. نو دې دواړو طریقو د مخنیوي لپاره چې انده باید هغوی ونه شي کړی، تاسو باید څه شی وکړئ؟ تاسې دوه سیټینګو ته ضرورت لري. تاسو به لومړی سیټینګ ته راشئ، دلته به تاسې فیس آی ډي ان پاسکوډ ته لاړ شئ. دلته به خپل پاسورډ ورکئ او دلته به بیا ښکته راشئ. کنټرول سنټر دا کنټرول سنټر که ستاسې آن وي دا به آف وساتئ. دا همیش آف وساتئ ځکه کنټرول سنټر چې ستاسې آف وي نو بیا که ستاسې موبایل داسې بند وي نو دا بیا بره هغې نه خلاصېږي، کنټرول سنټر یې نه خلاصېږي. او دویمه طریقه چې تاسو باید وکوئ هغه باید تاسو خپل سیټینګ ته لاړ شئ او دلته د اپل آی ډي برخه ته او په دې کې به فایند مای ته لاړ شئ، فایند مای ایفون ته، او دلته دغه درې اپشنونه چې دي دا باید تاسو آن وساتئ. که دا تاسې آف وساتئ بیا نه پیدا کېږي. که دا درې واړه تاسې آن وساتئ، که ستاسې موبایل ګل هم وي نو ستاسې موبایل لوکیشن به تاسې ته ښکاري چې چېرته دی. نو که نور داسې ویډیوګانې مو خوښېږي چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ. مننه.